يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية. بیتمن د مخې ته یو عمل روان دی که الله رب العالمین موږ او تاسو له ژوند راکړو او الله موږ او تاسو هغې ته ورورسولو. هغې ته د عرفې ورځ وایي او د عرفې د ورځې دا روژه دا یو بهترین عمل دی. هغه بهترینوالی دا دی چې حدیث د مسلم هم دی، ابو داود هم ذکر کړلی، نسائی هم ذکر کړلی، امام ماجه هم ذکر کړی دی، دارنګې ترمذي هم ذکر کړی دی. حدیث ټولو ذکر کړی د ابي قتاده رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې یا رسول الله دا د عرفې د ورځې روژه کې څومره اجر او ثواب دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې د یو کال مخکني ګناهونه به الله تاسو ته معاف کړي که کله تاسو د عرفې د ورځې دا روژه ونیوله. او په دې کې د انسان دپاره یو بل روایت دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام بیبي د ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها یو صحابي مسروق په نامه باندې یو کس دی، هغې ته وایي تا ته پته نشته چې په دې ورځ باندې د عرفې په ورځ باندې سړی روژه نو لکه سړي چې 1000 ورځې روژې نیولې 1000 ورځې دومره اجر او نبي علیه الصلاة والسلام موږ او تاسو ته پکې راښودلی دی. او دارنګې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د امام بهقي یو روایت دی، نبی علیه السلام فرمایي صیام یوم عرفه که صیام 1000 یوم. چا چې د عرفې د ورځې روژه ونیوله لکه 1000 ورځې چې دا انسان روژه یې الله رب العالمین ته. دارنګې یو بل حدیث سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه روایت دی، هغه وایي سأل رجل عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه، یو کس د عبدالله بن عمر رضی الله عنه نه تپوس وکړو عن صوم یوم عرفه د عرفې د ورځې د روژې په باره کې چې د عبدالله بن عمر ته د عرفې د ورځې د روژې په باره کې څه وی. هغه ورته كنا ونحن مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دارنګې دا روژه د عرفې چې به چا ونیوله نو هغې دپاره به دومره اجر او ثواب نبي علیه السلام ذکر کوو لکه سړی چې 2 کاله روژې ونیسي. عزتمندو په دې کې دومره اجر دی. موږ او تاسو یوه روژه چې دا یوه روژه د عرفې موږ او تاسو ونیوله، الله رب العالمین موږ او تاسو له پې دونه اجرونه راکوي چې د یو کال ګناهونه په انسان ته معاف کېږي. دا د یو کال ګناهونه معاف کېدل داسې وړه خبره خو نه ده. او د نبي علیه السلام دا خبره موږ او تاسو ولې وړه وګڼو، بلکې دا عظیمه خبره ده، غټ بشارت دی، غټ زیری دی موږ او تاسو ته چې د الله نبي موږ او تاسو له راکوي په خپله ژبه باندې چې ګورئ د عرفې د ورځې روژه ونیسئ او د دې روژې په نیولو کې به الله تاسو له داسې بدله درکړي چې تاسو ته به د تیر یو کال ګناهونه معاف کړي. او دارنګې دا حدیث د بل د قتاده ابن نعمان کې دی، وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې واورېدل چې ویلې من صام یوم عرفه غفر له سنة امامه و سنة بعده. مخکني یو کال وروستني یو کال ګناهونه به ته رب العالمین معاف کړي کتب کې ژوندی پاتې شي. دا پکې ښایسته بشارت دی د الله نبي موږ ته راکړی دی. او دارنګې یو بل حدیث د سهل ابن سعد کې دی چې نبی علیه السلام وایي چا چې د کوم انسان چې د عرفې د ورځې روژه ونیوله د دې انسان د 2 کالو ګناهونه به الله معاف کړي. غفر له ذنب سنتین متتابعتین، چې انسان ته به الله پاک د 2 کالو مسلسل ګناهونه معاف کړي. چې په 2 کالو کې تا څومره ګناهونه کړي، د 2 کالو ګناهونه به ته معاف کېږي. نو انسان خامخا عاجز دی، موږ او تاسو خامخا کمزوري، یوه ګناه به زموږ او ستاسو نه خامخا په دې کال کې شوي، ځان سره پې سوچ وکړو. نو د دغه ګناهونو دپاره الله موږ او تاسو له یو ښایسته چانس راکوي، یو ښایسته موقع راکوي چې په دغه ورځ باندې تاسو روژه ونیسئ چې تاسو له پکې دونه اجرونه او عوضونه درکړم. انشاءالله په دې باندې یو بیا تفصیلي بیان بله ورځ